د کابل ښار اوسیدونکي وایي وسلوال طالبان د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په احترام اوربند وکړي. دوی داسې مهال له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې چې ټاکل شوې راتلونکې سه شنبه د افغانستان ترڅنګ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ وي. کابل ښاریان وایي افغانان ډېر ځورېدلي او کړېدلي دي چې کم تر کمه باید د روژې میاشت کې اوربند وشي تر څو خلک په ارام زړه عبادت وکړي او د تیر په څیر په وچه خوله د خپلو کورنیو د غړو جسدونه ښخ نه کړي. ما با هم برادر هستیم، مسلمان هستیم، الحمدلله، لا اله الا الله محمد رسول الله. امی کلمه را طالبان میخوانه، امی کلمه را مردم جمهوری اسلامی افغانستان هم میخوانه. ما و شما با هم برادر باشیم، با گپ اجنبی‌ها نکنیم، دشمنای اسلام وقت ندیم که از به اصطلاح ها وقت کنن مایی بگیرن. ما یک کشور آزاد، ما یک کشور مستقل آرزو داریم. لا طالبانو څخه مونږ غواړو چې د روژې په خاطر اوربند وکړي، نور له جنګ ستړي شوي یو. باید د دواړو خوا دا اوربند ضرور باید وسي، که طالب له خوا نه که دولت له خوا نه که نه. موږ غواړو د سولې په ارمان دي، ټول ملت د سولې دنده باندې ده. د چارو کارپوهانو د نظر خاوندانو هم پر طالبانو غږ کړی چې د روژې میاشتې له پیل سره سم دوامداره اوربند اعلان کړي. دوی وایي که دوامداره اوربند نه کیږي باید د روژې میاشتې په احترام موقتي اوربند وشي تر څو یو طرف ته افغانان پرته له کومې ویرې د روژه ماتې برابرولو لپاره کار وکړي او بل لور ته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې څه ناڅه اعتماد رامنځته شوی وي. په دغه مدت چې را روان ده او دا نیک مدت ده، دلته توصیه د قرآني او تصفیه د اسلامي هم په دې کې ده چې هر نوع خصومت، هر نوع عداوت او هر نوع خفګان باید موږ په روژه کې له ځانه لرې کړو. او بیا مرګ و میر خو بیخي پکې ګناه عظیمه ده. پکې امیدواره یم چې جانبین دغه خواست هم قبول سي، دې خوا هم کوم شرایط که هغوی ولري موږ یې قبول کړو او چې موږ له خوا نه کوم پیشنهاد کېږي امیدواري زیاته لرم. ولې متقد خلک باید په همدې باندې وي د اسلام له لحاظه. د خدای رضا او د دې مظلوم او بیچاره خلکو دپاره د یو دایمي اوربند وکړي. که دایمي نه وي نو دا د روژې مبارکه میاشت ده. د خدای رضا او د دې غریب او بیچاره ولس او ملت ستونزې دې په نظر کې ونیسي. د روژې د احترام دپاره د دغه یوه میاشت اوربند خو وکړي، دا ډېره ښه خبر ده. د افغانانو له لوري د روژې میاشتې له راتګ سره د اوربند غوښتنه په داسې مهال کیږي چې افغان حکومت له تیرو کلونو راهیسې له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره اوربند وکړي. خو په تیرو کې طالبانو بیا ویلي چې په روژې میاشت کې به هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.